زما ګل وطن، زمون ګل افغانستان، زمون خوږ کشمیر الله تعالی د مختلفو سیزونو نه ډک کړي دي. نو هغې کې الله تعالی دومره زبردست سیزونه پیدا کړي دي چې کم نعمتونه دي دنیا ورپسې ګرځي او موږ له خدای پاک ډېر په اسانه راکړي دي. نن خبره کوو جناب د زعفران، سیفران، چې دا زعفران څه شی دی او د دې فایدې څه دي. نو زعفران په ټوله دنیا کې یو ډېر قیمتي سیز دی چې نوره دنیا کې انتهایی زیات قیمت لري. خو الحمدلله زمونږ په پاکستان کې، کشمیر کې او زمونږ افغانستان کې دا ډیر زیات کیږي او تقریبا ټولې دنیا ته چې کوم دی د زعفران زمونږ د دې ملکونو نه ځي. نو زمونږ ځای کې زعفران چې کوم دی خدای پاک ښه ډېر راکړي دي، ښه په اسانه میلاویږي. دا نوی مچې ارزان دي، ښه ګران دي، خو که نورې دنیا سره یې مونږ مقابله وکړو نو دلته کې بیا کافي ارزان دي. اوس زعفران څنګه چې تاسو ته پته ده چې د رنګ او د خوند یو علامت دی، یعنی زمونږ په سویټ ډیشز باندې وایي زعفران پې دوړېدلي دي او ښایسته دا ډش ورسره ښایسته ښکاري، ګارنیشنګ یې ښکلی کېږي، د هغې ښکلا ورسره زیاته شي او یقینا چې د هغه کوم خوراک دی د هغې ورسره خوند ډېر زیات ښایسته شي. بل څنګه چې تاسو ته پته ده په کشمیر کې، په افغانستان کې داسې زمونږ دلته کې مونږ چې ورته کشمیری چای وایو، یعنی په هغه چایو کې هم چې کوم دی نو زعفران استعمالیږي. افغانستان کې په قهوه کې استعمالیږي او دلته هم ډېر خلک ډېر شوق سره قهوه کې د دغه استعمال کوي. ډېرې زیاتې فایدې دي. هغې نه علاوه اکثر لا په پلاو کې هم استعمالیږي او ډېر داسې څیزونه دي چې په هغې کې د زعفرانو استعمال کیږي. رنګ هم ښکلی، خوند هم ښکلی، بوی هم ښکلی، چونکې حاصلیږي د یو ګل نه، د زعفرانو د ګل نه دا روزي. نري نري زعفران چې کوم وي نو دا بیا اوچ کړی شي او دا چې کوم دی نو بطور یو تحفه هم تاسو خلکو ته ورکولی شي او بطور خپل د صحت یو بهترین سیز تاسو یې استعمالولی شي خپل صحت لپاره هم. فایدې څه دي؟ په دې زعفران کې وایټامین سی ښه ډېر دی، په دې کې وایټامین ای ښه ډېر دی، په دې کې وایټامین ای ښه ډېر دی. اوس وایټامین سی، وایټامین ای او وایټامین ای دا داسې څیزونه دي چې دا ستاسو د دماغو دپاره، د اعصابو دپاره انتهایی زبردست سیز دی. یعنی څوک چې زعفران استعمالي نو د هغې دماغ به همیشه تر و تازه وي. د هغې د سترګو نظر وایټامین ای دی پکې، بهترین د سترګو نظر به وي. د هغې نروز، د هغې اعصاب دا به همیشه مضبوط وي. دا به ډېر روغ صحت سره، ډېر ښکلي جسمانی او ذهني صحت سره ژوند تېروي. دې نه علاوه پکې وایټامین سی دی. وایټامین سی چې کوم دی څنګه چې تاسو ته مو وویل دا بهترین سیز دی چې دې سره که مونږ فولاد استعمالو، فولیک اسید استعمالو، مختلف شنې سبزیانې، فروټس دا استعمالو او ورسره وایټامین سی هم شي نو هغې سره تازه وینه جوړېدل، یعنی په وجود کې تازه وینه جوړېږي او ستاسو د سر د ویښته نه واله د خپې تر نوکه پورې د هر یو اعضا چې کوم دی نو دې ته دا هغې د وایټامین سی چې کوم دی د هغې صحت لپاره ضروري دی. یعنی ستاسو د ګردو صحت لپاره، د جګر صحت لپاره دا ډېر زیات ضروري دی. او بیا راځو جناب هغه خلک چې کوم د زعفرانو استعمال زیات کوي، یعنی زموږ د افغانیان رونه چې کوم دی دا ولې سره سپین وي، ولې صحتمند وي، ولې توانه وي. نو وایټامین ای باره کې ما خبرې شروع وکړه چې دا یو انټي اکسیډنټ دی، یعنی همیشه ستاسو چې کوم اعضا دي هغه ځوان ساتي، هغه فرش ساتي، هغه تازه ساتي. نو ستاسو ذهني صحت او جسمانی صحت همیشه ښه وي. نو د زعفرانو باره کې خبره وه چې خالص طور دی کې به تاسو ته ویټامین ای میلاویږي، صحت به ورسره ډېر زیات ښي. لوی، واړه، زنانه، نارینه ټول استعمالولی شي او چې د چا په وس کې وي او څوک یې اخیستی شي نو زعفران ضرور استعمال کوي په خپلو خوراکونو کې، په خپل چای، په خپله قهوه کې، خپل پی. اکثر خلک چې کوم دی نو شودس کی، پیس کی یو ډېر انتهایی بهترین سیز دی ستاسو دپاره، ستاسو د ماشومانو دپاره. نو کوي که لږ شان زعفران یا لږ شان وسکه، میوه، کجوره، چواره دا ورسره واچئ او دا چینی وغیره نه اچئ. دغه آرټیفیشل یا کوم چې قدرتي سیزونه نه دي دغه سیزونه تاسو آرټیفیشل که پرېږدئ، دا چینی، دغه سویټنرز که دا پرېږدئ او دا قدرتي سیزونه لکه په کجوره یا په چواره باندې خپل شوده خواږه کوي، هغې نه علاوه ورسره وسکه یعنې میوه واچوئ، ورسره لږ شان زعفران واچوئ نو ډېر زبردست قسم د پیو هغه یا د شودو چې کوم دغه هغې کې کم طاقت دی هغه به هم زیات شي او مزه یې چې کوم ده نو هغه به هم انشاءالله سیوا شي. نو داسې عادتونه جوړ کړئ چې خپله او خپلو ماشومانو ته دا سیزونه ورکړئ چې زمونږ را روان نسل ته یو ښه او صحتمند نسل. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. خپل ډېر زیات خیال ساتئ او د خپل ملک د ترقۍ دپاره ډېرې دعاګانې، د امن دپاره ډېرې دعاګانې. الله هم په خیر لره. د الله په امان.